وال چې کوم په چوکه هم ډېر ګول که په څپېړه ستاسو څپېړه ډېر زیاته مشهور دی ویلي چې عصمت استاد دا خبره موږ ته وکړه چې یاره تاسو کو ایجوکیشن به دلته شروع کېږي وایي عصمت استاد چې څنګه لږ بهر ووتو نو وایي سلیمان دا دغه اشفاق او ذوالحق وایي دوی یو بل ته ورغاړې وته چې الله موږ سره لجینکې وایي عصمت استاد راغله چې ښه تاسو خپلو کې یو بل ته نشئ ټینګ ته وایي چې تاسو ته د شاګردان یاد دي داسې شاګردان چې هغوی قابل و یا داسې شاګردان چې هغوی نالایق و یو شاګرد راته یاد دی لکه صداقت به درته یم چې درته مې مخکې ویلې کوم هلک یا دغه ورانې وکړو نو هغه به دونه جرمانې خر به یې سورو مخ به وله تورو په دې ټول کلي کې به یې ګرځو نشي کولی یو سره یې دغسې کړي بس هغې نه به دلته خو مخ نه چې وله هر څه تور کار بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی د پښتونخوا ستوري ستاسو دپاره هغه ځانګړې خپرونه راوړي چې نوم یې دی د علم مینار د علم په مینار کې ما سره نن داسې شخصیت ناست دی د چا په وجه چې ما نن دا خبرې زده کړي وي ځکه یو دوه درې خبرې کولی شم نو د دې استادانو برکت دی او په خاصه توګه د داسې استاد چې هغوی په خپل ډیوټي ټایم کې کله هم چېرته چوټي نه ده کړې نوم یې څه دی عصمت الله استاد د کوم ځای سره تعلق ساتي اول ورته د علم مینار پروګرام کې هرکلی یم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څنګه یو استاد حالات ښه دي الحمدلله د الله احسان دی شکر الحمدلله تاسو ښه یئ الحمدلله استاد زه ښه یم استاد دا راته ووایي چې عصمت الله استاد د کوم ځای سره تعلق ساتي زه بنیادي یم د مسیزو سره تعلق لرم ښه جي کور مې مسیزو کې و جایداد مې مسیزو کې و خو د څه دشمنۍ په وجه باندې هغه ځای نه لاړو او دلته رالو سوړیزي پایان کې اوسوسو ښه جي تاسو که خلک پیژنې نو د استاذۍ په وجه مې پیژني ابتدایي تعلیم یې د کوم ځای نه حاصل کړی ما ابتدایي تعلیم هم د مسیزو پرایمري سکول نه حاصل کړی دی ښه جي ښه د ټانګو اډې کې پرایمري سکول و هغې نه بعد میډل سکول مسیزو ته راغلي یو اتمه پورې مې هلته سکول ویلی دی هغې نه بعد خیبر بازار نمبر 3 سکول کې نهم لسم مې پاس کړي دغه کومه خبره چې تاسو که دا د کوم سن خبره ده دا د سن دا پرایمري خو سن 62-63 خبره ده او دا میډل ما په 69 کې پاس کړی په 69 کې پاس کړی بیا ستاسو دا چې کوم جواب دی د استاذۍ دا په کوم سن کې تاسو ته ملو دا ما ته په 1975 باندې زما ړومبی اپوینټمنټ په خیبر ایجنسۍ سپري کلي کې وشو او چې ډېره دشوارګزار او سخته علاقه وه د هغه د ډیوټۍ حالات څنګه ډیوټي بس هلته چې څنګه ډیوټي دلته مونږه کړې ده هغسې ما هلته هم کړې ده هلته ستاسو د دې ځینې بېل کس وایي که نه بل څوک در سره نه نو هغه هلته سخته ډیوټي وه ډېره سخته ډیوټي وه لږه نه ډېره سخته ښه جي ښه بیا دلته مسیزو ته په کوم سن کې راغلی مسیزو ته زه بیا هغه ځای نه اف آر پېښور ته لاړم ښه جي اف آر پېښور نه بیا باړې ته لاړم خیبر ته ښه جي بیا په 1993 کې زه موسازۍ های سکول ته رالم ښه جي دلته خبره به داسې وکړو چې ستاسو کوم استادانو تاسو ته چا سبق ښولی تاسو ته نومونه یاد دي بلکل منیف خان استاد په میډل کې راجملي خان استاد و وارث خو نه و هغه خو پرایمرۍ کې و داسې شمشاد استاد و د شیخ محمدو دا منیف دا د مسیزو دی او راجملي خان د بره سوړیزو دی غني استاد زمونږ پی ټي آی و دا ټول استادانو مونږ ته سبق ښولی دی زه به داسې وایم چې تاسو په خپل سپینګیرې شوئ ستاسو استادان ژوندي دي تر اوسه یاره یو د مسیزو والا منیف استاد ژوندی دی او یو راجملي استاد د بره سوړیزو ژوندی دی تاسو چې کله مسیزو سکول ته راغلئ دلته چې دا کوم خوشه علاقې دي او د دې د سټوډنټان دي هغوی ستاسو په راتګ خوشحاله ډېر ښه یعنی اول خو زمونږ سره پرنسپل داسې پرنسپل جاوید صاحب هغه زما ټرانسفر دلته کړی دی یعنی هغه یو داسې پرنسپل و چې 10 ورځې هفته بعد میاشت بعد به کلاس ته تلو بی د استاد څنګه دی ستاسو خوښ دی خوښ نه دی که فرض که تاسو د ده په دغه نه ما به خپله ملکانو ته ویل که بی زما په دغه
ژبه باندې تاسو نه پوهېږئ یا څه مشکلات دي درته نو زه په خپله پرنسپل ته یم پرنسپل به خپله راتلو هغه به تپوسونه کول چې بی څنګه دی څنګه نه دی تر دې پورې چې هغوی به پرنسپل به ورته ویل یاره د ده نه دا پیریډ لرې کوم او بل له ورکوم هلکانو به ور لکه دا فضل الله دي ډله د ناصر دا راته ووایي استاد جي تاسو به پړاول څه ما خو مختلف مضامین پړاو کړي دي هغه وخت کې لکه 93 کې رالمه نو ړومبی ما له نهم سره اردو راکړه لسم سره یې پښتو راکړه اتم سره انګلیش راکړو نهم سره یې پی ایس راکړو ښه استاد جي تاسو اردو او دغه پښتو انګلیش اتم ته ښه جي او لسم سره پښتو وه نهم سره اردو وه په هغې کې بیا یو 2 میاشتې ټیچنګ چې ما وکړو که نه نو بیا د لسم هلکان پرنسپل لاول د چې یاره دی د مونږ ته مو اردو ښایي بیا ما ورته ویل چونکې امتحان ډېر نږدې دی او دې کې زه دی نشم دغه کولی تیاری نشم کولی نو هغې ته ما غاړ پرنسپل ویل خیر دی رزلټ د ما سره وي خو ما ورته ویل ما نه بل کال نه به انشاءالله لسم سره او استاد جي کوم وخت و چې په دې سکول کې داسې استاد و چې هغه سکو کوي صحیح وا کم جاوید اختر صاحب جاوید اختر صاحب یا ډېر سخت ډېر یعنی دا به درته وایم چې د هغه په شان پرنسپلان اوس یو نن سبا راغلی شبیر بلکل جی بلکل کینی د جاوید صاحب په وخت کې دا سکول چې کم دغه کومه ترقي کړی او کوم ټیچنګ به دې کې کېدو کوم دغه به کېدو ښه جي ښه د کوم سن خبره وه استاد جي دا د سن 95 96 خبره وه استاد جي دا راته ووایي چې تاسو ته د شاګردان یاد دي داسې شاګردان چې هغوی قابل و یا داسې شاګردان چې هغوی نالایق و یو شاګرد راته یاد دی لکه صداقت به درته یم چې درته مې مخکې ویلي صداقت راته یاد دی نو په دې وجه چې هغه شیطان ډېر زیات و شیطانان شاګردان هم یاد دي او ښه سټوډنټان هم یاد دي لکه په هر کال کې خو 93 کې چې زه رالم هلکان ښه شاګردان وو بیا 94 کې 95 کې 96 تر 2000 ښه سیشن چلیدلی دی قابل هلکان وو 2000 نه بعد بس بیا زوال شروع شو نو بس هغې نه بعد بیا 2000 نه پسې ولې زوال شو هلکان یعنی نه به مور پلار په دې باندې غم غرس کولو لکه 93 کې زه رالم گوهرو د مصري زوی و دا مسیزو مصري ظهورو رئیسو که تی پیژنې دوکان فارورډ های سکول هم دی کاری دا کابه د دې به پلاران هم راتله د دې به یې تپوس هم کولو د هغه وجې دې به محنت کولو کار به یې کولو د هغه غیر حاضري نه کوله نن سبا خو پلار تپوس نه کوي نو ورته پته نه چې زما زوی په سویم کلاس کې دی په سویم کلاس کې دی او که ته ورته سوال جواب هم کې راځي وجه دا نن سبا چې د هلکان مخکې ترقي نه کوي د هغې اصل وجه د هغې وجه همدغه ستاسو ته به یاد شي استاد جي چې ستاسو شاګردان په کومو کومو څوکو باندې دي داسې درته یاد شي لکه ښه نوکریانې ورته میلاو شوي دي بلکل ظهور ته میلاو ده هغه د پی ایس آی دی سرکاري وکیل دی داسې شاګردان شته چې هغې ایس ډي اوګان هم دي پکې داسې شاګردان شته اوس ګوهر دی ایرفورس کې دی خو د ټولو نه ښه دغه چې میلاو شوی دا ظهور ته میلاو شوی دی رئیس های کورټ کې دی پوه شوې مطلب دا نور خو کوړه کباړ به داسې وایي چې څوک چپړاسیان دي او څوک خو د ټولو نه زیات خوشحاله پسې یم حقیقت درته یم که نه چې کوم یو شاګرد سره میلاویږم هلکه څه کار کې یاره جي علم کوم یاره عالم یم پوه شو بس مونږ هم ورته ګوره دعا کې م وایي نه دعاګانې به زه وایم زم درته کوم خو تاسو هم دعا کوئ ځکه چې علم خو یو داسې دغه دی چې خو دیني دغه دی که نه استاد جي ستاسو وال چې کوم په چوکه هم ډېر ګول که په سپېړه ستاسو سپېړه ډېر زیاته مشهور یاره دا خبره بلکل صحیح ده چې په چوکه مې زیات وال نه دي کړي سپېړه به مې په سپېړه چې کله څوک به دې وهل که نه زړه ته به یې ډېر نږدې شو
وې سپېړې چې چا د عصمت استاد خوړلې بالکل هغه بالکل ایغ نه دا خبره صحیح کوي. نو دا ولې استاد په چوکه باندې ولې نه بس چوکه خو یو داسې دغه چې چوکه باندې بعضې ټایم داسې زیاده نه ولګي اندام ده نه ولګي که نه لکه اوس غوسه کې سړی غوسه کې او هغه لاس لري کو دا کیس مونږ سره نمبر 3 کې خپله شی و یو ځل یې لاس تې داسې کو بیا یې داسې کو چې درېیم ځل یې چوکه ده دقه ځای والا ووالو بس د وینو پې یو غر شو او دا سپېړه خو یو داسې شیز که نه چې ټیک ده په مخ وال ګنام ده دا زه منم که نه خو بس اوس چې نه دغه کي بیا په اخره به مې چې ما به نه وال بس چې کله پورې مونږ رالو که نه بیا دې وال نه وکړې نه بیا مې کړي خو بیا مې کومه طریقه اختیار لکه سبق به مې ووروله هلکانو له به 15-10 هلکان مو بس جوړې شي پوهېږې ته دې ووایه سپېړه چې هغه به ووایه په مزه به مال اوس ورته طریقه وښایه لږه کینې بیا زه درته طریقه ښیم نو چې ما به زه درته بس هغه به سم کړه معلومېږه چې درته لار وښیي. یاره استاد جي یقین وکړه ستاسو دا گپ چې دی که نه ډېر د کمال دی ستاسو وخت ډېر زبردست او استاد تاسو چوټي نه ده کړې د دې وجه څه وه چوټي ګوره هر یو کار په ما اوس هم پرایویټ سکولونو وسې وکړي وسې را باندې وکړي تر دې پورې چې طاهر اسلام دی ایوب دغه رهبت فاروق خو مناسب زه ولې ما چوټي ولې نه کوله چې زما ضرورت نه ټیک ده ته مې شاګرد دی صحیح ده ضرورت مې نه او زه بې ضرورته چوټي وکړم د هغې خو به ما نه الله تپوس کوي که نه چې بهی ضرورت دی نه و او چوټي دې وکړه هلکان داسې دغه شو یو مې دا دغه یو کلاس ته تللی یم بغیر کاره نه یم راغلی خپل کار مې کړی دی محنت مې کړی دی دغه ایمانداره کار مو کړی خبره صفا کړو ځکه هر سړی هر هلک چې په لاره تېرېږم قسم دی که یې پېژنم لاس اوچت کي سر جي السلام علیکم اوس نه خبره پندو کې روانم یو پولیس کې ایسائی دی د دې سپایو دی عمر خیلو اواز یې وکړو را باندې وایي سرجي څنګه یې زه هم ورته ودرېدم مال کوم ځای یې کوم ځای نه وایي د کیچوړی کې څه ځای یاد کړو الله چې نو اوس مې ذهن نه ووت وایي هغې کې یم نو ډېر پکې ایسایګان دي عرفانې که پېژنې د حسیني زوی هم پکې ایسایي دی بل ورې های کورټ کې دی بل ورې پټواري دی دا ټول مطلب دی دا د الله فضلي چې کوم ځای شاګرد وینم اول تپوس زما دی چېرې بچیا ته نن سبا څه کې نو څوک وایي پولیس کې یم څوک وایي پلاني کې یم بس خوشحاله شي سړی چې یاره خواري د په ځای راغلی ده یوازې زما خواري نه ده ټول استادانو خواري په ځای خو چې کوم استاد لږ محنت ډېر کړي یا خوشحاله شي صحیح استاد جي په هغه وخت کې د 2000 نه شاته خبره کوم چې کله دا خبر راله چې یاره دلته به کو ایجوکیشن وي داسې خبر راغلی وه چې نو د هلکانو څه تاثراتو تاسو یو هغه کو ایجوکیشن خو هر څه چې که نه ما خپله کره کې ډیوټي کړې ده خو ایجوکیشن داسې ځای کې پکاري چې هلته یعنې دلته خو څوک هم نه د تاڼې نه د سپۍ نه د دغه اوس کره کې دي او د هغه ځای ملکانو ټولو دغه کړی کو ایجوکیشن او بیا ما ډیوټي کړې ده ما ورته ستاسو طریقه کار سي هلکان جینکۍ یو ځای ناستې د دې څه دغی هغه ویلې مونږ کم از کم 3 فوټ 4 فوټ رو پرېښي پکې یو طرف ته جینکۍ ناستې بل طرف ته هلکان ناستې بس وایي دغه طریقې سره ټیچینګ کوو او دغه بل فیصله دا شوې ده که فرض که کوم هلک یا دغه ورانې وکړو نو هغه به دونه جرمانۍ خر به سورو مخ به وله تورو په دې ټول کلي کې به ګرځو نشي کولی یو سره یې دغسې کړي بس هغې نه به دلته خو مخ نه چې وله هر څه تور کار خپل رام توبونه نه دا خبره د سلیمان او ذلحق او اشفاق دی ویلي چې عصمت استاد دا خبره مونږ ته وکړه چې یاره تاسو کو ایجوکیشن به دلته شروع کړي وایي عصمت استاد چې څنګه لږ بهر ووتو
نو وی سلیمان دا دغه اشفاق او ذوالحق وی دی یو بل ته ورغاړې وده چې الله هم سره مجینه کې و اسمت استاد راله چې ښه تاسو خپلو کې یو بل ته نشئ ټینګ او کنه نو جینکو ته به څه ټینګ یاره استاد دا حقیقت دی که نه چې دلته دا څیزونه ډېر نشي چلېدی نشي پوه شوې او بل علاقه هم دغه علاقه ده د جینکو خپل سکولونه دي د هلکانو خپل سکولونه دي دا خو داسې پسمانده علاقه چې هلته د جینکو سکولونه نه لکه کرک شو دا لرې لرې علاقې شوې که نه غرهیزې علاقې شوې هلته د جینکو سکولونه نه نو ځکه هغه کو ایجوکیشن دغه کې نو یو خبره ده دلته خو ځای په ځای ګام په ګام لکه دې سوړیزو کې 3-4 د جینکو سکولونه دي یو هغه سره دی پیرانو سره دی یو دلته دی یو دلته دی مطلب دا دی چې دلته دا نه دغه کېږي ښه استاد جي خبره دا ده چې د ښه استاذ نښه څه ده د ښه استاذ نښه هم دغه ده چې هغه به محنتي او بل به ښه تیاری کوي هلکانو له به ځي شاګردانو ته به ټیچنګ کوي دغه د ښه استاذ او د ښه شاګرد نښه کومه د ښه شاګرد نښه دا ده چې هغه به محنتي هغه چې کوم کار ورسره استاذ وکړو ټیک ده کور ته به لاړ شي هغه کار صرف هغه کار دوهرایي به وکړي کوم چې استاذ کړی دی که فرض که څه مشکلات وي ورته نو یریږي نه قابل هلک ګورئ نه یریږي سبا راشي استاد ته یاره جي تاسو پرون دا کار کړی دا ما کور کې کتو خو ما ته لږ مشکلات و پکې نو هغې وضاحت ورته وکړي صحیح استاد جي دا راته ووایي چې کوم استاد زیات غوسه نه کړه ښه که نه چې کوم استاد نرم یاره غوسه خو اړو پکار نه ده خبره صفا پکار ده که نه صحیح غوسه نه ده پکار ځکه چې تعلیم په نرمۍ سره کېږي دا ډېر زیات غوسه ناک یا ډېر زیات دغه استاد هغه نه هلکان دغه نه خو دا نن سبا دور داسې دی که نه چې که فرض که غوسه دې ونه که یا دغه دې ونه کړو نو هلکان وروستو نه وروره نه کلاس کنټرول کولی شي نه هلکانو ته هغسې ټیچنګ کولی شي لکه مثال به د شاهد استاد ویلو صفا خبره کوو که نه صفا خبره کوو چې ورور هغه به په بوټ کار کول او هلکانو به وروستو نه هغه بیا غږ هم نه کول هغه خپل سوال خپل سوال به یې وکړو بس لا بړو به وتو نو مطلب دا کلاس چې اخلي د استاد ښه استاد نښه هم دا چې هغه به کلاس باندې به یې هولډي په هلکانو به یې نظر وي چې یاره ټیچنګ به هم کوي او هلکانو ته به هم ګوري چې څوک څه کوي څه نه کوي کتاب ته ګوري توجه دی نه دی توکینین څوک هم توجه مړ استاد دی بس وی ویل او بس زه لاړم استاد جي د وخت راکولو یو جهان مننه په اخر کې که څه پیغام ورکوئ د خپل وطن دپاره د شاګردانو دپاره نو بس زه به دا نور خویس هم نه یم خو مطلب دی مونږ خو دا کوم سروس چې وکړو الحمدلله ښه ایماندارۍ سره ښه دغه سره هم کار وکړو زموږ دا پیغام دی د ایجوکیشن والو ته یا د ملک دی خلکو ته چې کوم یو گورنمنٹ جاب کوي یا سروس کی هغوی له پکار دي چې خپله ډیوټي خپل کار ښه ایماندارۍ سره ښه دغه سره وکړي د دې به والا الله صلې ورکوي او که نه کامچور و دغه یې وکړه یو خو یې تنخوا هم حرامه شوه په حرامو باندې هغسې عزت او هغسې د هغه به نه کوم چې محنت سره کېږي یا خپله ډیوټي وپېژني یا ښه صحیح کار وکړي د هغه عزت هم ډېري د هغه استاذه د هغه استاذ نه بلکې د تاڼه کې به مثال والو یو سپی دی هغه ښه صحیح ډیوټي کوي ښه ایماندارۍ سره هغه د ایس ایچ او هم خوښي هغه د انسپکټر هم خوښي هغه د ایس آی هم خوښي او بل دی هغه کامچور دی هغه دی هغه سره د یو هم نه لګي مړه وایي ډیوټي ورسره لګوي مړه وایي دی لرې که بل راته راله دغه شی ډېره مهرباني استاد جي خوشحاله راته اوسئ الله دې ستا هم عزت وکړي مننه جي مننه خوشحاله قدرمندو کتونکو ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن را سره داسې شخصیت ناست و چې د هغې د وجې ما 2-3 خبرې زده کړي دي که ستاسو په مخ کې زه نن ناست یم او 3-4 خبرې مې کولې نو هغه د دې استاذ برکت دی د عصمت الله استاذ خوشحاله راته اوسئ د یو بل پروګرام سره او بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان